زما مقصد په دې کې دا ده چې تای بده نه بولئ، بده خو بې یا بولئ یا بې نه بولئ، خو په قول خو مې کوئ نه. دا اوس په دې شادیو او خوشحالیو کې ټکان کېږي او ټکان هم د شپې کوي، پر 11 بجې، پر 12 بجې، پر 1 بجه باندې. دی ستا د کور له څنګه یې کوري، په کور کې یو ټک نه وي، 2 نه وي، 10 نه وي، 20 نه وي. دا فکر یې نه ده کړی چې دا زما په دا خوشحالي خو زما ده، زما خوشحالي به په دی انداز باندې ولمانځم چې زه په خوشحاله سم، بل چاته به ضرر نه پرسم. او دا تاسې وینئ کور کې چې ټکان کېږي، دا کلی د څنګ پر څنګ خلک سره پراته دي. په 50م کور کې، په 80م کور کې خلک له خوبه وځي، خلک سپین ږیري وي، خلک بې دماغه وي، خلکو چاته خوب نه ورځي، څوک په څنګه حالت کې وي، څوک په څنګه حالت کې وي. خوشحالي یوازې ستا ده، ټکان کوي. دې کې د یوه څنګې نه د 20 د 150 د 40 د 50 څنګیانو، بلکې مطلق د انسانیت حق پایمال سي. ستا خوشحالي په څه کې راغله؟ ته دا فکر ورته وکړه. شیطان داسې دښمن ده، دی څه په در کوي چې ستا خوند هم نه وي، خو بل په عذاب کې. اوس د ټک نو څه خوند؟ د شپې کوې، په هوا کې کوې، خوند یې په کم ځای کې دی. ضرر یې 50 کسانو، 80 کسانو، 100 کسانو ته رسېږي، خوند یې نو کوي نسته. او بیا چې کوې، مازدیګر یې نه کوې، ماښام یې نه کوې، ماسپښین یې نه کوې. د شپې پر 11 بجې، پر 12 بجې دی وخت راغلی چې موږ په دا کور کې یو، د خلکو په ټکانو راویښ سوي. دې ته ضرورت کم ده، خاص له دغه ما سوا چې الله ناراضه کوې، شیطان خوشحاله کوې، نور نو په دې کې کم منفعت شته. دې کې زه پوهېږم چې زما په قول وکړئ ولکه پرېږدئ یې نه. دغه ټکان به بیا هم کوئ، سبا به هم کوئ، بله ورځ به هم کوئ، خلکو ته به ضرر پرسوئ. دونه زور له موږ سره نشته چې بند کړو. دوکاندار هم ظالم سړی ده چې خپل تجارت په دغو شیانو باندې کوي. ولې د چا د ضرر دپاره شیان خرڅوي؟ دوکاندار یې د څه دپاره خرڅوي؟ پلمیټ دې راوړي، چای دې راوړي، غوړي دې راوړي، شلومبی دې خرڅوي، نو ټکان د څه دپاره خرڅوي؟ دوکاندار چې پر ګټې هم ظالم ده. او دغه سړی چې 100 روپۍ، 80 روپۍ، 80 روپۍ پر ټکان ورکوي، بیا ټکان په هوا کې چې دا 80 روپۍ، 100 روپۍ، 80 روپۍ بر نه که ولاړي، دغه کار ته بازر ویل کېږي. او الله جل جلاله قرآن کریم کې وایي ان المبذرین اخوان الشیاطین. دغه بازر والا خلق د شیطانانو ورونه دي. شیطان دی خوشحاله کوي، د شیطان ورور وګرځېدی، دنیا دی عبس ولاړه. دا 80 روپۍ، 100 روپۍ، څونه محتاج خلک په دې ټولنه کې شته، څونه دربدره خلک شته، څونه مسکینان سوالګر خلک شته. ته راولاړ شوې، له خپله جیبه دې ښه نوی لوټ راوکړ، ښې تازه روپۍ دې راوکړې، پر دغه د الله پر لعنت دې ورکړې، بیا دې ټکان وکړو، خلکو ته دې ضرر هم ورساو، ځان دې خوشحاله کوي. کومه خوشحالي ستا لاسته راغله؟ تر دې خو چې د خوراک شی دې اخیستی وای، کور ته دې وړی وای، مسکین ته دې دا روپۍ ورکړې وای، په بله لار کې دې مصرف کړې وای، د مسجد خدمت دې په کړی وای، د دین خدمت دې په کړی وای. دا اوس کومه لار شو؟ خالي له دغه ما سوا چې الله دې ناراضه کوي، شیطان دې خوشحاله کوي. شیطان ته دې ځان داسې ور خپل کوي چې د الله صادقه خبر دا ده چې نن ته د شیطان ورور شي، له دغه ما سوا نور څه په لاس نه درځي. نو دا کې د انسانیت حکم پایماله کېږي، د څنګهتوب حکم پایماله کېږي. استا خپل انسانیت هم له مابینه ځي، اخلاق هم له مابینه ځي، اخلاقي طور هم سړی بد ښکاره کېږي. تاسې وینئ د کلي ته موږ راغلي یو، زما دا د ملا کور ده، دا د مسجد له څنګه د کلي کې ما مچیانو ته ودونه کړي دي، کوزدې هم کړي دي، یو ټک هم نه ده کړی. که دا ټک ښه کار وای یا داسې دغه وای، موږ به هم کړی وای، موږ باندې هم دغه ښادۍ راځي، خوشحالۍ راځي، په ټک یې نه لمانځو، په بله طریقه یې ولمانځو، په ټک یې نه لمانځو.
ستا کور ته تام ټکان راوړي دي، ستا دوست و قریب و اشنای چې راځي هغه هم ټکان راوړي دي. 20 کسه 50 کسه 80 کسه د شیطان ورورګلوي خپله کوي، د انسانیت دښمني وکړي. مسلماني یوازې د دغې خبرې نوم نه ده چې تراویح دې چابکې وکړي بالا ته خلاص وي جنتي شوي، یا د جمعې په ورځ مسجد ته رالي ته بالا خلاص وي جنتي شوي. مسلماني د حقوقو نوم ده، د هر چا د حق مراعات به کوې، د هر چا د حق لحاظ به ساتې، د هر چا حق به ادا کوې، د هر چا حق به ورکوې. نو مسلمانانو ورونو زموږ خو نور زور نسته، دا هم درخواست ده، دا یوه نمونه ده، نورې نمونې به هم د دې وي. مخکې به په دا جمهوریت کې دا کېدو، اوس خو دا امارت ته پر دې ډلو و ډمامو باندې خوا به دی. یو کور کې به واده و، بیا به میله جوړه وه، ته ساره پورې به درب و دروب، ته ساره پورې. بلکې په دغه اوازو یم زړه نه ښه کېده، سړېدی چې سپیکر بې راوړی و، 80 کوره 50 کوره به دا د ډلو نه ته ساره پورې عربي. اوس دا د الله احسان وسی امارت راغی، که څه د امارت خلک هم بالکلیه سترګې یوازې نه دي، دي ړانده. دغه یو وخت د الله لعنت خو یې دا پکوي، خو دغه لعنت کې بیا پام نسته چې دا دوکاندارانو ته وایي دوکانداره دا شی مه خرڅوي، خلکو ته وایي چې دا کار مه کوئ. دا د مسلمانانو په ضرر ده، دا د ټولنې په ضرر ده. امر بالمعروف والا په تراوو والا پسې ځغلي سي، یو نفلي عبادت ته له دوکانو یې راولاړوي، وایي تراویح دې نه دي کړي. دغسې حرام مکروه د شیطان سخت دوستي ده او د الله دښمني ده، په دې باندې هېڅ باک نه کوي. نه دوکاندار ته وایي، دوکاندار ته د دې ګټه حرامه ده، ځکه دا مضر شی خرڅوي. چاته چې څوک چې روپۍ پر ورکوي هغه حرام دي، څوک چې دا کار کوي هغه غلط کار ده. نو دا یو درخواست وله تاسې څخه، نور خو زموږ وس نسته. و آخر دعوانا ان الحمد لله.